په هیواد کې د مختلفو ولایتونو او پوهنځیو د خوږیاڼو درې ولسوالیو شیرزاد کږي او پچراګام فارغو 400 تنو محصلینو ته په جلال آباد ښار کې د فراغت خوښۍ او لا تشویق په موخه غونډه ترسره شوه. فارغو محصلینو په ټوله کې له داسې غونډو خوښي وښوده او په خبره یې چې په دې زده کړو به اکتفا ونه کړي او د لا نورو زده کړو کولو لپاره به هم پلټنه کوي څو د هیواد جوړونې د خدمت مصدر شي. دلته چې کوم راغلي د ټولو خوانسته کېږي چې واقعا تاسو په ټولنه کې هغه اشخاص چې کولی شي تاسو ټولنې ته یو مثبت بدلون ورکړئ. ولایت د چارواکو څخه مو دا هیله ده چې موږ په شخصي پوهنتونونو کې د استادانو زمینه برابره کړي، همدارنګې چې مثال موږ د خپل فعالیت چې د مخ په وړاندې بوځو. راتلونکي موږ ته د بورسونه راکړي تر څو موږ خپله دغه تعلیم چې د مخ په وړاندې ویسو. د غونډې پر مهال د شیرزاد ولسوالۍ قومي مشر ملک حسن کمالزی او مدني فعال شاکر الله اعظم په ټوله کې د درې ولسوالیو د فارغو محصلینو فراغت د هیواد او ټولنې د پرمختګ لپاره یو نیک اقدام یاد کړ او پر حکومت غږ وکړ چې فارغو محصلینو ته د نورو زده کړو او کاري فرصتونو ترڅنګ د خوږیاڼو درې ولسوالیو امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. کله ځوانان بیکاره پاتې کیږي، د هغوی چې کله ناهیلي کیږي هغه عملونو لا مراجعه کوي او مخ وراړوي چې هغه د وطن د بهبود لپاره په خیر نه دي. په راتلونکي کې دوی بیا لا حد دپاره تشویق کیږي، دوی دپاره دوی هڅېږي چې هغوی بیا نور تعلیم وکړي، علم وکړي او د ټولنې څخه بدبختي او د دغه ټولنې کې نورو وګړي په دې پوه شي چې پرمختګ او د فساد او یا بعضې نورو لاملونو دپاره څومره مثبت تمامېدلی شي. باید یاد شي چې تیر ورځ هم د دوشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د خوږیاڼو درې ولسوالیو فارغو محصلینو ته د تشویقي جنبې په موخه یوه غونډه جوړه شوې وه چې زیات شمېر محصلینو پکې ګډون کړی و.